ای مؤمنانو دا شراب قمار دا درشلې یعنی نصب شوي تیږې د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولي او شیطاني کارونه دي له هغو نه ډډه وکړئ هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي شیطان خو دا غواړي چې د شراب او قمار په وسیله ستاسې په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسې د خدای له یادولو او لمانځه څخه منع کړي نو آیا تاسې له دې چارو څخه لاس اخلئ د الله او د هغه د پیغمبر خبره ومنئ او د الله او د هغه د رسول له نافرمانۍ څخه رامنه شئ خو که تاسې حکم ته شا کړه وپوهیږئ چې زموږ پر پیغمبر د څرګند حکم رسولو مسؤلیت څوک چې ایمان راوړي او غوره چارې سرته ورسوي هغوی چې مخکې څه خوړلي څښلي وو په هغو به ونه نیول شي په دې شرط چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړای شوي دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي بیا چې له کومو شیانو منع وشي له هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای امر وي هغه ومني بیا د خدای له ویرې سره ښه کړنلاره ونیسي الله نیک عمله خلق خوښوي